دوی د تعلیم موضوع زه راځم د تعلیم موضوع د دې سره تړي چې دوی په افغانستان باندې تحریمونه لګولي د تعلیم له امله چې تعلیم وبند کړی یا د ښځو کار او تعلیم د څومره ښځو کار به بند شوی وي په مؤسساتو کې؟ نو تقریبا اوس خو ټولې باندې دي. تقریبا څو ښځې به وي؟ نشم ویلی. نشي ویلی. زه به وایم 2000 دي وي، 50,000 دي وي، 10,000 دي وي، یو اټکل 15,000 پورې کېږي. 50,000 دي وي. صحیح. آیا دا معقوله ده چې د 50,000 ښځو د حق ترلاسه کولو لپاره 15 میلیونه ښځې نورې او 15 میلیونه ماشومان او نارینه دا د لوږې سره مخ کوي؟ دا معقوله ده؟ دا یو. که ته زما د تعلیم له امله په ما باندې تحریمونه لګوي چې هغه زما خپله داخلي موضوع ده، موږ یو چوکاټ، موږ په دې باور نه یو چې تعلیم هغه نه ده، تعلیم اجازه نشته، موږ قایل یو تعلیم ته به اجازه ورکول کېږي په یو چوکاټ کې. په فرانسه کې ولې زما د یو مسلمانې خور ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه د حجاب سره پوهنتون ته ننوځي؟ هغه وایي زورور ده، د زورور اوبو په خبره همدغه ده که نه؟ خبره ټول همدلته ده که نه؟ د دې مثال داسې ده لکه یو سیرلی وای پاس، یو شرمخ لیوه وای پاس ولاړو، سیرلی شپږ میاشتنۍ لاندې ولاړو، اوبه روانه ویاله وه. وایي د لیوه ورته ویلې چې دا اوبه مه خړوه، سیرلي ته ویل، واسیلي ورته ویلې چې لالا اوبه خو له پاسه راځي که خړېږي. ورته ویلې چې تا پروس کال ماته کنځاوې ولې کولې؟ وایي زما ټول عمر 6 میاشتې د لالا، وایي زه پروس کال بیخي پیدا نه وم، ښه دلایل هم وایه سر پیتاو کوي. غربیان د افغانستان سره همداسې برخورد کوي. مننه.